دا چا چې دا شاعري جوړه کړې ده ته ووایه وایي زه دا غزل او دا ستا سندره ستا خور او مور ته وایم د کوم انسان زړه چې د ګانو سره ولګېږي والعیاذ بالله دا مردار اوازونه او دا بې حیا خبرې او په ګانو کې ټولې بې حیا خبرې څه د حیا خبرې خو نه 13 جمعه کابل جمعه غالبا تاسو ته ما ویلې څه په ګانه کې خو دا نه چې ګینې مور پلار سره خو وکاو یا په ګانه کې دا خبره د ګینې 15 وخته مونځ وکاو یا د مسلمان جنازې له لاړ شاو یا د سپینګری عزت وکاو یا په ګانه کې تا ته دا وایي چې هلکه ته چې کوم دی ښه کارونه کوه د ښېګړې کارونه کوه ګانه کې څه خو یا پردی لور خور یادېږي او چې کله ته اورم نو ستا په ذهن کې ما ګنده ګنده تصویرونه تاویږي پردی لور خور تاویږي که داسې نه تاسو ما پوهېږئ خیر دی بیا به زه نه پوهېږم که د ګانې او د غزل دا مقصد نه چې پردی لور خور یادېږي د هغې اندامونه یادېږي د هغې په باره کې سپک او بې حیا الفاظ که هغه ستا خور ته وویلی شي دا چا چې دا شاعري جوړه کړې ده ته ووایه وایي زه دا غزل او دا ستا سندره ستا خور او مور ته وایم زما الفاظ کیدای شي لږ سخت دي بخښنه غواړم خو حقیقت یې تریخ دا وایي زه ستا مور او خور ته وایم ستا لور ته وایم مخامخ دا ستا لیکلی شوی غزل او سندره تا باندې دا ښه لګي که بده لګي والله چې دا غوږونه به یې راسره شي چې دا دې څه وویلې دا کومې خبرې کې او تا زما غیرت چیلنج که نه تا ته دا بل غیرت درته رسي سپک ښکاري ته څه شی دې معاشره کې خورې لګې دا ته څه کې دې معاشرې ته څه سبق ورکې ته شاعري قرآن کې ذکر د 2 قسمه ده یو جایز شاعري ده یو غلطه شاعري ده موږ د جایز شاعرۍ قایل یو په صحابو کې غټ غټ شاعران تیر شوي دي ښایسته ښایسته شاعري کړې ده د غیرت سبقونه به د هغې په شعرونو کې انقلابي اشعار به او هغه به یو پاکیزه ژوند ته به په هغې کې دعوت و هغې کې به د دین دفاع دپاره دعوت و هغې کې به د مظلومانو د مدد خبره وه په هغه شعر کې په هغې کې به د کمزورو طبقاتو د حقوقو خبره وه داسې خبره وکړه دا صحیح ده داسې خبره وکړه د مظلومانو دپاره شعر جوړ کړه د دین اسلام د تعلیماتو باره کې خبره وکړه شعرونه جوړ کړه د اخلاقو په باره کې د مور پلار د حقوقو باره کې د ګاونډي په ګاونډي باندې حق دا کوم ظلمونه چې معاشره کې روان دي دا د یو بل حقونه چې تباه کېږي دا چې بد اخلاقیانې روانې دي د دې په باره کې شعرونه جوړ کړو مذمت یې وکړه موږ دې تایید کوو موږ به دې تایید کوو بلکې کېدای شي موږ تا ته دا ووایو چې هلکه راشه دا شعر زموږ په دې مدرسه او په دې مسجد پروګرام کې مو ووایه تا ته اجازت دی ځکه دا ښې خبرې دي حسان بن ثابت رضی الله عنه د نبي علیه السلام شاعر د الله نه د نبي دفاع به یې کوله د مشرکانو بدي به یې بیانوله د شرک رد به یې کو د مشرکانو د جاهلیت ردونه به یې په خپل شعر کې کول د الله د نبي هم دغه شعرونه خوښ د داسې شاعرۍ مونږ قدر کوو احترام یې کوو چې هغې کې داسې د عزت خبرې د غیرت خبرې د مظلومانو د حقوقو خبرې د ظالم مذمتي د بېدینۍ مذمتي د بې حیایۍ او د بې غیرتۍ مذمتي د دوستوب مذمتي مونږ د هغې تایید کوو خو چې یو شعر تش فضولیات بکواس بې حیا الفاظ د دې نه ډک دی او بل ورسره دوکړی او باجر اخیستی او هغې پکې وایي په خوږ اواز نو دا خو د الله او رسول صلی الله علیه وسلم په نس خود ناروا کار دی اسې د غیرت او د پښتو په معاشره کې هم دا ښه کار نه دی